د ریحان زیب ټول اصلیت ښکاره شلو د مرګ نه مخکې شیر افضل مروت یې رینګ کړی او دا څه ویلي دي رای ټول اصلیت ښکاره شو تاسو سره دا وګورئ. السلام علیکم سر. والسلام سر جی څنګه یې خیر دی؟ الحمدلله ریحان زیب خبره کوم سر نه جوړ نه الحمدلله سر جی میټینګ مو کو او خدای شته دیو دا فیصله د سکلې و چک طرفه غونډې کړې او خبرال تاسو زمونږ د لپاره ډېر درانه او محترم یې کنه نو مهرباني ما ور دیلی او الله به ما فیصله کوو چې یو دی یو او هغه خو بس زه ټاکلم او خبرال اوس د کوشش کوو چې ان شاء الله کامیاب شي. زه نن مشوره وکړه ګلداد خانم پکې ناسو او ډاکټر هغه ته وای ناظم کېتا او هغه ته مې ویلي دي او تاسو وای ما خپل کې نه فلیکټ او خپل خلک یو سایډ ته کوي چې په نه فلیکټ او جنډو باندې پته لګي پټا کې نه نه او به ان شاء الله غون با جوړ سر جی ولاړ موږ دغه شنه غوښتو موږ چې زه هول به وکړو او دغه به ته کو خبرال هغه وچار زموږ کې عادت دی او ځلی کې باندې الان کې کابینټ چې کوم دی 50-70% کابینټ زموږ په طرف ولاړ دی او بیا هم د نور پارټیانو ته فایده زی او غوم د سغواړي بل انتظامیه نن ډیر زیات سټریک دغه لګولو زه ډی سی کال کړم ما ته ورچره 50 کسانو مونږ الریډي د 50 کسانو د 780 کیس تیار کړی دی او ته ینګ او خامخا ځان ته مسلې مو جوړه او دا او دا ما چې څه کېږي چې اثر امزیم تیار وي هیڅ مسله نشته. نن بل آرډر جاری کو سیکشن 144 والا تاسو دا وکړه شیر افضل مروت او ریحان زیب دواړه ګړدلي په ټلیفون باندې کمې خبرې مخکې کړې وي نو ما درته ویل ځکه د ریحان زیب تاسو ته هم پته د ریحان زیب څنګه انسان او ریحان زیب سره ټول باجوړ خلک ولاړ او د شیر افضل مروت اوس وخت کې د باجوړ ته تللی دی او باجوړ د ریحان زیب د سره ښکاره شوی هم نه دی ځکه چې لږ په کار و چې هغلته هم ښکاره شوی وی نو نن چې ریحان زیب نشته ده ریحان زیب پلار او نن چې څومره باجوړه عوام دی هغه د ریحان زیب ورو سره ولاړ دي په تاسو ته هم پته لګي نن او دا اوس شیر افضل مروت کم تللی دی نو کم پلې خبره کړې ده اوس د شیر افضل مروت ویل دا خبره هم کړې ده او موږ د ریحان زیب بیا ټیکټ نه دی ورکړی موږ دله ټیکټ نه دی ورکړی د داسې دله مور کوئ نو تاسو ته پته ده شیر افضل مروت هم دغسې خبرې وکړې د ریحان زیب چې مخکې جمدی و نو هغه کوم څه خبرې کولې اوس وایي نو مس الله دې پاک د خیر ځکه چې ریحان زیب نر سړی او د باجوړ عوامو ته زه دعا کوم ځکه د ریحان زیب ورو سره ودرېږي په دې سخته کې هم تاسو سره ولاړ دی ریحان زیب هېڅ کله هم ځان افرې نه دی او دا ویډیو تاسو سره شریک د ویډیو کتلو ډېره مهرباني مخکې ملګرو سره هم لازمي شریک کړئ زموږ پیج سره هم فالو کړئ هېر نه شي ویډیو کتلو ډېره مهرباني والسلام.